السلام علیکم. مفتي صاحب، دین اسلام وایي چې د چا دوه ښځې وي نو د هغې په منځ کې د انصاف نه کار واخلئ، او زما دوه ښځې دي. نو مفتي صاحب، د انصاف دپاره معیار څه دی؟ په څه کې ورسره انصاف وکړو؟ باید داسې مسله ده د ښځو اجازه خو چونکې شریعت ورکړلی و، څلور ښځې یو سړی کولی شي، یو آزاد سړی مسلمان څلور ښځې کولی شي. د دو سره چې کومه د انصاف معامله ده چې یاره د دو په منځ کې د انصاف وکړلی شي، پیغمبر علیه صلات وسلام په دې خبره باندې په دین اسلام کې زموږ په شریعت کې ډېر زیات زور ورکړی، تاکید یې ورکړلی چې چا دوه ښځې دي یا درې ښځې دي یا څلور دي، نو دې د دو په منځ کې انصاف وکړي. نو د انصاف دپاره معیار څه دی؟ د انصاف دپاره معیار نان نفقه ده. په څه باندې پوهېږئ جي؟ هغې له وخت ورکول دي، نن نفقه ورکول دي. ټیک شوله جي؟ کور ورکول دي، خوراک ورکول دي، څښاک ورکول دي. لکه ابو داود شریف کې پرون مونږ غالبا حدیث ویلی، پیغمبر علیه صلات وسلام نه یو صحابي تپوس وکړو چې مونږ د خپلو ښځو سره څنګه انصاف وکړو، مطلب د هغې څه حق دی په مونږ باندې. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمایل چې د هغې حق دا دی چې تاسو ځان له څه قسمه کپړې اغوندئ، هغه شانته کپړې هغې ته ور واغوندوئ. ځان له څه خوراک کوئ، هغه شانته خوراک په هغې باندې وکړئ. او دا چې مطلب وهل مهل ورسره مه کوئ او دغه کوئ. نو بهرحال د انصاف دپاره معیار دغه دی چې هغې ته نان نفقه یو شانته ورکولی کېږي. یوې ښځې ته څنګه ورکولی کېږي خوراک، بلې ښځې ته هم هغه شانته ورکوي. یوې ښځې ته څونه ټایم ورکوي، بلې ښځې ته هم هغه څونه ټایم ورکوي. یوې ښځې سره یوه شپه یوه ورځ تېروي، بلې ښځې سره به هم یوه شپه یوه ورځ تېروي. دغه د انصاف هغه معیار دی او دغه تقاضا زموږ نه کوي. وخت ورکول او خوراک څښاک یو شانته ورکول، کپړې مپړې یو شانته ورکول، دغه د معیار دغه هغه معیار د انصاف هغه. او نور دننه د زړه چې کوم کیفیات دي، د زړه هغه مینه محبت دی، نو په دغه کې خو الله جل شانو پیغمبر نه رانیسي، نو ما ته یو عام مسلمان یو، ما ته بیا هم الله جل شانو نه رانیسي، ځکه د زړه معامله دا د الله جل شانو په اختیار کې ده. په دې کې زما او ستاسو اختیار نه چلېږي، ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایلي وو چې زه خو د خپلو بیبیانو په منځ کې انصاف کومه په هغه څه کې چې په کم زما د وس نه لاندې دي، په هغې کې زه انصاف کولو کوشش کومه. خو څه چې زما د وس نه لاندې نه دي، یعنې زما زړه د زړه محبت هغه زما په اختیار کې نه دی، نو الله جل شانه ته فرمایي چې الله په دغه کې ما بیا مه رانیسه. ټیک شوله که نه؟ نو د انصاف دپاره دغه معیار دی. اوس د زړه محبت او مینه د یوې ښځې سره د یوې بیبي سره د یو سړي سیوا ده، نو په هغې باندې الله جل شانه رانیول نه کوي. خبره باندې پوهېږئ؟ نو په دغه خبرو اترو کې انصاف ضروري دی. نو په مینه محبت کې د یو ښځې سره د سړي هسې د زړه میلان سیوا دی او د هغې سره یې محبت دی، نو په دغې باندې بیا شریعت زور نه ورکوي چې یاره د هرې یوې ښځې سره به ته محبت کړي، ځکه دا زړونه دا د الله جل شانو په اختیار کې دي، دا د انسانانو په اختیار کې نه دي. نو دغه خبره دی. السلام علیکم.